Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's welcome back on e-learning Pashto online platform where we teach you the English language. I hope guys you are all fine and doing well. In our online class which we have started for today's topic, we would like to talk about file 3 and 4 review and check. Like always, if we study two files, after two files we have review and check, and here's what we are going to study. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس تقریبا موږ سره ریویو اینډ چک دی، یعنی تیر دو یونټونو کې چې موږ کوم درسونه ویلي په دغه یونټ کې په دغه درسونو باندې موږ ریویو کوو یا هم تکرار کوو. لومړی هم په تیر دو یونټونو کې موږ د ګرامر کوم موضوعات چې راغستې نو هغې اړوند یو پرچه یا هم پوښتنې جوړې کړي، تاسو ته وایي د ځوابونه ورکوي. تاسو که وګورئ سرکل A اور B وایي تاسو یا A سرکل کې یا B سرکل کې د ګرامر په برخه کې. یعنی ډېر سمپل دی. what is it? it's a or an email from my friend. د او ان هغه ګرامري موضوعات و چې تاسو ته درسونه کې ویلي دي، دلته ان راځي که راځي هماغه یو تاسو سرکل کوئ. په همدې ترتیب سره دا ټولې پوښتنې تقریبا 15 پوښتنې د ګرامر اړوند هماغه تاسو چې په تیر ګرامر درسونه کې مو لوستي دي هماغه مطابق پوښتنې جوړې کړي. کوشش وکړئ تاسې سرکل کوئ درست جوابي. بیا بله موضوع چې موږ وویلې هغه د وکابلري اړوند درسونه موږ اخیستي، نو د لغاتونو اړوند بیا هم موږ ته یې پوښتنې جوړې کړي. وایي تاسو ته وایي د دغه لغاتونو یا کوم عکسونه چې وینئ تاسو دې لپاره لغاتونه ولیکئ. په ضمن کې موږ سره پلورل واخیستئ، یعنې د اسم جمع کولو یا اپوزیټ ناونز کوم چیزونه چې لکه مین ومن دی، بوای لپاره بوای د ګرل، همدې ترتیب سره د اپوزیټ زد ولیکئ. فیملی ریلیټډ ورډز د دې لغاتونو هغه کوم ایریګولر ناونز چې موږ اخیستي وو په تیر درس کې هغه تاسو ولیکئ. یعنی د دغه اسمونو جمعي حالت به څه ډول وي، غیر یا بې قاعدتاً کېږي، نو کم دی تاسو ولیکئ. یو څه صفتونه موږ اخیستي او هغه د هغې اپوزیټ موږ اخیستي وو، تاسو ته وایي د دغه صفتونه تاسې ضد ولیکئ دې ځای نه کې. وروستی موضوع بیا تاسو ته وایي آیا دا اوازونه چې تاسو ولوسته ذهن کې هم شته و، بس دا واول ساوندز دي، دا کانسوننټ ساوندز، دا حالې موږ تشریح کړي. وروستی قدم کې موږ سره یو څه لغتونه دي، وایي دا لغتونه کومه برخه کې سټرس خوري، تاکید خوري، تاسې هماغه په نښه کوئ. په هر څه دغه مخ غونډ ستاسې د وکابلري ګرامر او همدارنګه د پروننسیشن اړوند ریویو او همدارنګه چک ده. ځان مطمئن کړئ تر څو دا ټولې برخې دا ټولې پوښتنې تاسې په درست شکل سره حل کوئ یا هم ځوابونه ورکوئ. په بل قدم کې موږ سره تېره یونټ کې موږ ریډینګ درس هم موږ ویلی وو. ریډینګ 2-3 یونټونو کې موږ د ریډینګ اړوند څه موضوعات اخیستي وو. تاسو ته اوس تاسې نه د ریډینګ اړوند یو لنډ شان د ریویو واخلي. Can you understand this text؟ وایي په دې لیکنه باندې پوهېږئ. ګوره تاسې اول دا ولولئ چې کله هم دا ولوسته دا ویډیو هم دې ځای کې سټاپ کړئ او دا ولولئ. دا لیکنه چې مو لوسته دې لیکنه کې د دې 3 کسان نومونه دي، تاسې د دې 3 کسان نومونه دلته خالقای کې واچوئ. د دې نجلۍ نوم څه دی تاسې ولیکئ، د دې سړي نوم څه دی او د هلکۍ نوم څه دی، تاسې د 3 واړو نومونه تاسې په دې خالقای کې کوشش وکړئ ولیکئ. کله مو چې ولیکه بیا راشئ لاندې د دغه 2 نجونو نومونه هم تاسې باید کوشش وکړئ همدې خالقای کې ولیکئ. دا کوم ځای نه کوئ چې تاسې دا ریډینګ نه معلوم کړئ. په هر څه زه د د ریډینګ معنا کومه. My name is Jerry Lee. وایي زما نوم جیری لی دی and I am from Vancouver, Canada. زه د Vancouver, Canada څخه یم. I am married and I have 2 children. ما واده کړی او 2 ماشومان لرم. A son and a daughter. یو لور او همدارنګه یو زوی. My son's name is Steven. زما د زوی نوم Steven دی. He is 17 او هغه 19 کلن دی. He is tall with dark hair. زما زوی چې دی لوړ دی او همدارنګه تور ویښتان لري. My daughter's name is Tracy. زما د لور نوم Tracy ده. She is 19 هغه 19 کلنه ده. My children are very good looking. وایي زما ماشومان ډېر ښکلي دي. Why؟ ولې؟ Their mother is beautiful. وایي ځکه چې مور یې ښکلې ده. نو تاسو کوشش کړئ د دې 3 کسان نومونه په دې ریډینګ کې په دې لیکنه کې پیدا کړئ او ویې لیکئ. دویم My name's Gustavo. زما نوم ګسټاوو دی and I am from Sao Paulo in Brazil. زه د ساو پاولو برازیل څخه یم.
I'm 22 and I have two sisters. زه 22 کلن یم او زه دوه خویندې لرم. Their names are Anna and Louisa. زما د خویندو نومونه اینا او لویزا ده. Anna is 24. Anna 40 کلنه ده and she is tall with long blonde hair. هغه لوړه ده همدارنګه اوږد او بخې طلایي رنګ ویښتان لري. She isn't married. واده نه دی کړی. Louisa is 21 and very different from Anna. Louisa چې د 20 کلنه ده او د Anna نه ډېر تفاوت کې قرار لري یعنی بل ډول ده. Anna ته ورته نه ده. She isn't very tall and blonde. هغه ډېر لوړه همدارنګه طلایي رنګ ویښتان نه لري. She is short with dark hair. لنډه ده همدارنګه تور ویښتان لري. She is married. Her husband's name is Mario. دی واده کړی او د خاوند نوم یې ماریو دی. نو درنو زده کوونکو تاسې باید دا دواړه ریډینګ وکړئ. چې کله هم ریډینګ وکړه لاندې همدا دغه ریډینګ اړوند یو اته پوښتنې دي. چې کله هم څو دفعې ریډینګ وکړه بیا دغه اته پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. لکه ګوره what Jerry's last name یا what's Jerry's last name. د جیری ورسه نوم څه ده؟ his last name is Lee. په همدې ترتیب سره اته پوښتنو ځوابونه تاسې باید همدا دغه لیکنې څخه پیدا کړئ. This is all about reading skill. دا د ریډینګ اړوند موږ سره ریویو او همدارنګه چیکو. بله موضوع موږ سره د لیسننګ اړوند دی. Can you understand these people؟ وایي د خلکو باندې تاسو پوهېږئ دا خلک چې کومې خبرې کې تاسو کیچینګ اپ یا پوهېدلی شئ او که نه. Listen and choose the right answer. وایي غوږ شئ او صحیح ځواب درست جواب انتخاب کړئ. زه د لیسننګ پلی کوم تاسې ډېر متوجه اوسئ. هم دغه خبرو څخه تاسو باید معلوم کړئ چې آیا د A خبرې صحیح راځي که د B. لکه her names part که his names part. د هغې نوم پارت ده که د هغې نوم پارت ده یعنی انجلۍ ده که الګ ده. د خبرو نه معلوم کوي. ګوره غیر مستقیما دا خبره کوي او کټ مټ دا جمله موږ ته نه تکراروي. نو متوجه اوسئ آیا د خبرو نه معلوم کوي یا خو که انجلۍ وي بیا به تاسې اولنۍ انتخاب کوئ. دا هلکۍ په باره کې خبرې کوي بیا دویمنۍ انتخاب کوئ تر څو نامه یې واضح شي. په همدې ترتیب سره د اته واړو ځوابونه تاسې باید پیدا کړئ. ډېر زیات متوجه اوسئ لیسننګ ته چې کوم یو صحیح واوسي همغه نه تاسې سرکل کړئ یا سرکل A or B. راځو لیسننګ ته 2.38 ټراک دی موږ سره. .38 1. What's your sister's name? Pat. نو ګوره دلته پوښتنه د خور کوي. نو خور چونګې یعنی ښځینه اوسي نو هیڅ کار او که هر کار نو طبیعي خبره ده هر څه ده. په همدې ترتیب سره دا ټولو ته ځوابونه ورکوئ. ډېر دقیق اوسئ ځکه مستقیما دا جملې نه وایي بلکې غیر مستقیما وایي. Two. Are those your glasses? No, my glasses are blue, not red. 3. A blue pen, please. Here you are. $2.60. Excuse me? How much is it? $2.60. 4. Is your hotel nice? Yes, but my room's very small. 5. Welcome to City Coffee. Hi, 2 lattes, please. Oh, and a brownie. 6. Excuse me, are these toys? No, they're not. They're keychains. 7. Is that your sister? The tall girl? No, that's my friend Ella. My sister's blonde, and she's not very tall. 8. Is that your new car? The black BMW? No, that's my car over there. It's red.
That's it. دا و زمونږ listening adventures. راځو یو بل موضوع تاسو ته وایي په دغه تیر 2 یونټونو کې دغه موضوعاتو باندې هم خبرې کړي. آیا تاسو اوس یې ترسره کولی شئ؟ ګوره موږ وویلي چې say what's in your bag. تاسو ویلی شئ چې په بیګ کې څه لرئ. آیا تاسو په دې باندې خبرې کولی شئ چې یو چیز نږدې اوسي څنګه وغږي د لرې چیزونو په باره کې؟ آیا تاسو ویلی شئ د خپل فیملي اړوند یو څه معلومات ورکوئ، ځان معرفي کولو لپاره، یو بل څوک معرفي کولو لپاره، د موټرو تشریح لپاره، همدارنګه څنګه کولی شئ یو کافې یا دکان ته لاړ شئ، سودا وکړئ، خریداري وکړئ، د ریټ یا نرخونو پوښتنه، دا ټول هغه څه و چې موږ په تیر 2 یونټونو کې ویلي دي. آیا که چېرته په د هر یو کار کې تاسې برلاسه یاستئ یا کوی شئ نو بیا دلته چک علامه کړئ دغه ځایونو کې. او که احیانا دغه کارونه تاسو نشئ کوی، نیمګړتیاوې لرئ یا نه پوهېږئ ورباندې، نو کوشش وکړئ دغه تیر 2 یونټونه درسونه چې موږ ویلي هغه ته رجوع کوئ، تکرار یې کوئ تر څو د هر څه باندې پوه شئ. And finally it's short movie. بالاخره موږ یو short movie a souvenir shop په باره کې یو لنډ شانه ویډیو دی موږ اورو او همدارنګه ګورو. راځو دغه ویډیو ګورو او تاسې دغه تیر 2 یونټونو کې چې کوم موضوعاتو باندې خبرې هم کړي هغه هر څه که ګرامر موضوع که لغاتونه که هر څه په دې 2 ویډیو کې په دې یوه ویډیو کې د هر څه موضوعات راغستې دي. ډېر متوجه اوسئ. try to learn new things. کوشش وکړئ نوې څه ورنه زده کړئ. This is London, the capital of Britain. Square in the centre of London. London is very busy with lots of tourists. This is Lambert Souvenirs. Many tourists come to this shop. Souvenirs of London. This keychain is the London Underground logo. These are sweatshirts. This sweatshirt is red and that sweatshirt is blue. These sweatshirts are expensive, but these t-shirts are cheap. Bags. This bag has the British flag on it. These toys are also souvenirs of London. This toy is a London taxi, and this toy is a red London bus. These postcards are of London and all the city's interesting places. This calendar and these books are about the royal family. Outside the shop, these sunglasses are great. These visitors are from France, and these visitors are from Canada. Lambert Souvenirs is their favourite shop. دا موږ سره شارټ مووي یا هم ویډیو په دې هیله چې د نننۍ درس څخه به مو یو څه زده کړه وسي. تر هغې چې موږ په راتلونکي درس کې تاسو سره یو ځای کېږو. تاسې ټول په الله تعالی مسپارم. ښه وختونه.